او ما ته حقوق یا کومه سپېڅنګۍ کس خرابه غی چې ته ما ته غږېږې زه غین په ولایت کې وایم لاله لوګره سره زه کنځا نه کوم ته به ما ته حکومت نه کوې ما ته همر اشرف غني راکوي ما ته همر کرزی راکوي ته د ما همر ګوره و کرزی صاحب همداسې ده که نه ده بالکل خدای منی چې ودې نه کوي یا دې ختم نه کړم یا دې ونه کوي مړ کوس کنه دې ښځه غیم دې کیسان ته خسکوسۍ ما ته چېرته ناستې له وسلې سره چې زه په قتل رسېږم او ته مردګاوي راته کښلی شاباس والي ده والي د ما سلام د ما زړه څه یوه خبره درته کوم چې ولا زه لږ په دوسیه کې ډېر سخت ویني دغو مومندانو حال راباندې سخته او د نو دا والي مې پرون لیدلی و چې او دغه دوست دلته ناسته که نه او ښځه چې راغله او بازاکۍ وروره لکه تورې شپې ترږمۍ لیونی سپی سترګې به یې پرې تړلې وې هغه په ښځه څه خبر ده چې دلته ناست وي چې تا نثار ویلې چې ملالۍ راځي ملالۍ راغله دلته کېناسته مونږ ښځه مجلس کې په نرانو کې پرېښودی شو یخه کېدی شو په دې نشه دلته زدانه ښځې راځي زه امنیه نه پېژنم د دې راشکه ګل نه نثاره خیر ده د ما هم خیر ده یا د خدای والي او د ما والي ما ته مشران وایي ته سبا کارجي ته ورشه زم درکړم چې نه منې هلته به یا مړه شو یا ښځه طلاقه ده او وروره والله خیر جوړې خیر یې د ما ورور یې ډېر والا خوراک هم راباندې چل ول ده خلک وزل کوي نن په دې سخاوه کې هم ډېر جنجال و په دې سپېڅن کې کته شوم دلته ظاهر یې کوي دلته یې راکېډی یې لیونی و خیر دلته یو بل کنداده یې د کوزدنګي کې کور ده تمام ورځ به کونه ورکول یو بل مردګاو د عزیزخیل دې سپېڅن خو بهتره تا ته معلوم دي دا د یې له لارې اخر مې کنځام وکړې د ښځې کوس د دې سقاوي ګوره زه تا څه وایم چې د اسلم زوی د سړی وزلی و هغه وابي زوی دا مجروان په څه شکل وزلی تا لا ژوندي پرېښي تا بم پرې واچوو تا ویلې چې دا سړی څرنګه ته دا څنګه قومندان یې کونه ښیي چې دا رقم کافر دي وروره زه د یوې کوس دپاره ګوره زه خیر زه د یو پوستین دپاره ټول ولس وځومه که ته مسلمان یې سبا دا کرجي ډلې ته ورسه یا صلاح خلکو نه اخلم یا خلک نیسم یا وروره یې ولار کومه دلته ښځو او قومندانه ښځو په زویش خلاص اخیستی وزلې شروع کړي دا پریشان پاتې تصویر وګوره بیا تصویر وګوره میګا جوړ زه دا قومنداني نه کوم اوله دا د ملک دستګیر زوی دی چې د لوکس ته دریشي اغوستي او لوکس ګیرم چاټ پاک ما به تا ویل چې شم څو ورې ما ته وغږېدو نو زه څه دپاره قومندان یې چې زه په زخم خورم ما سره جنګ تا سره زه خبر لرم او ته د شلوکس نو ته څرنګه انسان یې چې زه زخم